بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو داسې حدیث درته وایم چې پکې فرشتې د ذکر کوونکو د مجلسونو په لټه دي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د الله د ملائکو یو ډله ده چې په لارو کې هغه لټوي کوم چې د الله ذکر کوي. هر کله چې هغوی په یو ځای کې د الله ذکر ترلاسه کړي نو خپل ملګرو ته आवाज وکړي چې خپل مقصد ته راسي. د دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه ملائکه راسي او په خپل وزرو سره د الله ذکر کوونکی پټ کړي او د دنیا تر اسمانه پورې خوري سي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر کله چې هغه ملائکه پورته سي نو د هغوی پروردګار د هغوی څخه پوښتنه کوي، حال دا چې هغه په خپل بندگانو تر دوی زیات خبردار دی. الله جل جلاله ملائکو ته وایي چې زما بندگان څه وایي؟ ملائکه ورته وایي: ستا حمد او ستا د بزرګۍ او عظمت ذکر یې کوي. بیا الله تعالی د ملائکو څخه پوښتنه کوي: آیا زه هغوی لیدلی یم؟ ملائکه ورته وایي: قسم په خدای هغوی ته نه یې لیدلی. الله تعالی وایي: که هغوی څه لیدلی وای نو د هغوی به څه حال وای؟ ملائکه ورته وایي: که هغوی ته لیدلی وای نو ستا ډیر زیات عبادت به یې کولی او ستا ډیره زیاته بزرګي به یې بیانولی او ستا ډیره پاکي به یې بیانولی. بیا الله تعالی پوښتنه کوي: هغوی زما څخه څه غواړي؟ ملائکه ورته وایي: هغوی جنت در څخه غواړي. الله تعالی پوښتنه کوي: آیا هغوی جنت لیدلی دی؟ ملائکه ورته وایي: یا په الله دې مقسم وي هغوی جنت نه دی لیدلی. الله تعالی ورته وایي: که هغوی جنت لیدلی وای بیا به څه؟ ملائکه ورته وایي: که هغوی جنت لیدلی وای نو د جنت غوښتنه، خواهش او شوق به نور هم زیات شوی وای. بیا الله تعالی پوښتنه کوي: هغوی د څه شي څخه پناه غواړي؟ ملائکه وایي: د دوزخ د اور څخه. الله تعالی پوښتنه کوي: آیا هغوی دوزخ لیدلی دی؟ ملائکه وایي: یا په الله دې مقسم وي ای پروردګاره هغوی دوزخ نه دی لیدلی. الله تعالی فرمایي: که هغوی دوزخ لیدلی وای نو څه حال به یې وای؟ ملائکه به وایي: که هغوی دوزخ لیدلی وای نو د هغه څخه به ډیر لرې تښتېدلی، بیریدلی به. الله تعالی فرمایي: زه تاسو شاهدان جوړوم چې ما هغوی وبخښل. د دې په اورېدو سره به هغو ملائکو کې یو ملائکه وایي: هغو خلکو کې خو یو داسې کس هم و چې په هغوی کې یې ګډون نه درلودی، د یو کار لپاره راغلی و، هلته کښېنستی. الله تعالی فرمایي: هغوی یعنې ذکر کوونکي داسې خلک دي چې د هغوی سره ناست کس هم محروم کېدلی نشي. نو موږ تاسو ته پکار دا ده چې باید په هر مجلس کې د الله جل جلاله ذکر او عظمت صفات بیان کړو. الله تعالی دې موږ تاسو هم دغه ذاکرون د مجلسونو څخه وګرځوي. بې له ذکر کوونکو او بې له د الله پاک د صفاتو د ویلو څخه چې کوم مجلس وي هغه مجلس فالتو دی. الله پاک دې موږ تاسو دا توفیق راکړي چې ځانونه د غیبت، د بهتان، د ریاکارۍ او د هر څه څخه وساتو. او الله دې دا توفیق راکړي موږ ته چې د الله پاک صفات او د الله پاک عظمت په هر مجلس کې یاد کړو. ان شاء الله بل ویډیو به د الله پاک د صفاتو او د الله تعالی د اسماء الحسنا په اړه کې به جوړو. امين یا رب العالمین.